مولا یعقوب وای لا ډیر پرمختګ او کار ته اړتیا لرو. سلام ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. درنو لیدونکو، که غواړئ د تازه او مهمو پیښو څخه خبر شئ نو همدا اوس د تام پلاس چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو د دفاع وزیر مولا یعقوب مجاهد وویل ټول مسؤلین باید له ځان سره حساب وکړي. یو کال وشو موږ واک کې یو، مسؤلیت راکړل شوی. آیا یو کال کې ما خپل مسؤلیت ترسره کړی او که نه؟ که هر یو خپل ځان قاضي کړي، هر چاته به خپله نیمګړتیا په ګوته او پرمختګ به ورته معلوم شي. آیا همدومره پرمختګ بس دی؟ د راتلونکي کال لپاره هم باید خپل پرمختګ اټکل کړو. د طالبانو دغه امنیتي چارواکي وویل که هر څوک خپل مسؤلیت ته متوجه شي، یو کال وروسته به تر اوسني وضعیت لا ښه شو او ډېرې رڼاوې به وګورو. دوستانو، زموږ چمتو شوی خبر تر همدې ځایه پورې و. د نورو معلوماتو لپاره در سره د تام پلاس چینل سبسکرایب کړئ. الله پامان.